حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره هم خبرې کړې دي او وایي دوی دواړو د مې په 18 نیټه د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي شخړې په حال کې مهم رول ولوباوه او له هغې نیټې راهیسې د افغانستان اکثریت وزارتونه کابینه نه لري او حکومت نیمګړی دی. ښاغلی ویلسن داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کېدو او بندیانو په تبادلې ټینګار کوي چې افغان چارواکي وایي د طالب زندانیانو هغه بندیان نه خوشي کوي چې حق العبدي مسایل لري. درنو لیدونکو پر همدې موضوع را سره په خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه د ولسمشر پخوانی نماند او د سمون غورځنګ مشر ښاغلی نوررحمن لیوال صاحب او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ثناءالله مخلص را سره د سکایپ له لارې میلمانه دي او په خپرونه کې به له دواړو قدرمنو میلمنو سره په دې موضوعاتو او ورته نورو مسایلو باندې بحث ته دوام ورکړو. پیل ښاغلي لیوال صاحب څخه کومه. ښاغلی لیوال صاحب سلامونه، ستړي مشئ. کور رمضان چې زموږ بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو د ویلسن وروستۍ څرګندونې ولیدې چې د افغانستان په مشرانو باندې غږ کړی ده چې نوی حکومت د ژر جوړ او بین الافغاني مذاکرات د پیل کړي. ستاسو په نظر باندې د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ له جوړجاړي یا توافقنامې وروسته دغه دواړه مشران ولې نه دي توانېدلي یا ولې نه توانېږي چې بالاخره دغه د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او د سولې خبرو یا بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره دوی زمینه سازي وکړي؟ ښاغلی شاکر، تاسو تلویزیون لیدونکو او ښاغلي مخلص ته سلامونه. تاسو یو ډیر مهم ټکي ته اشاره وکړه، د سرپرستي حکومت. په حقیقت کې دلته تر اوسه پورې د سرپرستي حکومت نه دی راغلی، بلکې یو څو کسه ځایناستي یا سرپرستان په حکومت کې ټاکل شوي دي او هغه حکومت چې تیر 15 کاله هم د یو سیاسي جوړجاړي له مخې نه چې هیڅ قانوني بڼه یې نه درلودله، د افغانستان د سیاست یا د قوانینو دود نه و منځته راغی او د هغه پایله ډیره خواشینونکې ده او ډیره ځورونکې ده. تاسو به لیدلي وي چې په تیره ورځ کله چې ولسمشر غني په هر کې د ملي دسترخوان په نوم باندې پرانیسته کوي، نو په هغې کې په خپله اعتراف کوي چې د افغانستان 90% ولس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید هم ورسره ووایو چې په 1993 کې کله چې ولسمشر غني ته واک سپارل کېده، په هغه وخت کې د افغانستان د ولس د لوږې تر کرښې لاندې کچه 15% وه. 15 کاله چې دوی دواړو حکومت وکړ، هغه حکومت چې ټول په دغه نارواو باندې روان وو، نو دې ته یې دغه ورساو چې د افغانستان د خلکو د بېوزلۍ کچه تقریبا 80 تر 90% ته ورسېدله. اوس دا د دوی اعتراف کوي چې 90% شوه. اوس دغه 90% لپاره هم دوی دواړه هیڅ پروګرام نه لري. د دوی دواړو پروګرام دغه دی چې څنګه د قدرت او د افغانستان سرچینې او شتمنۍ وویشي او یو څو ملګري خپل وساتي او دوی بس په هر کې ناست وي، بلې په هغه چنار ماڼۍ کې ناست وي او دا ووایي چې زه جلالت مآب یم او دا بل ځان ته وایي چې ته جلالت مآب یې. د دې نه پرته دوی سره هیڅ پروګرام نشته ده. اوس دا د دوی لګیا دي د نړیوالو نه پورونه کوي. پرون په هماغه غونډه کې چې د ملي دسترخوان په نوم باندې یادېده، تاسو ولیدل چې د په خپله باندې چغه کړله چې د نړیوال بانک استازي دلته ناست دي. آیا د افغانستان یو ملي پروګرام پرانیستنه کې بیا په هر کې دننه د نړیوال بانک استازي څه شی کوي؟ هغه ځکه هلته ناست وو چې هغوی اوس غواړي افغانستان پوروړی کړي او د افغانستان آینده د دوی په لاس کې وي او دغه ډول هغوی په افغانستان باندې حاکم وي او دا دغه حاکمیت لومړنۍ څرګندتیا ده. نو دلته ستونزې دغه دي چې دا دواړه ښاغلي بس پرته له واک نه او د واک لیونۍ مینې نه نور هیڅ شی نه لري. د دوی هیڅ داسې پروګرام د ملت لپاره نشته او نه وو چې هغه د ملت د دغو ناخوالو نه وژغوري. نو د تیرو څو میاشتو نه ټول لګیا دي. لومړی افغانانو چغې ووهلې چې حکومت ناکام دی، فساد مخنیوي کې ناکام دی، په حکومتولۍ کې ناکام دی، جګړې ختمولو کې ناکام دی. نو د دغو ټولو په بنسټ باندې بیا تاسو واورېدل چې
بهرنیانو چې افغانستان سره مرسته کوي په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې او لویدیځوالو په مجبور کې یو خبرلیک خپور کړ چې د افغانستان په حکومت غږ وکړي چې تاسو فساد ته د پای ټکی کېدی او د هغې نه وروستو بیا تاسو ولیدل چې په امریکا کې د سفارت د 80 متره دیوال په $2 میلیونه باندې جوړ شو، دلته وینټیلیټر ورک شول او داسې نورې ناخواله. نو حل اوس دا ده چې د افغانستان خلکو دپاره په رښتوني ډول باندې هغه ځایناستی حکومت یا سرپرست حکومت چې کله مونږه د 18 نمایندانو په مشورو باندې تقریبا 2-3 میاشتو کې تیر د دوی د ناکامه ملي یووالي حکومت په وخت کې جوړ کړی وو، هغه ته ورته یو جوړښت ته اوس اړتیا ده چې رامنځته شي او د ناخوالو ته د پای ټکی کیږي. بله لیوال صاحب، مسله اوس د سولې یا د بین الافغاني خبرو د پایل چې تر ډیره پورې د افغانانو یو ستر ارمان ده همدغه موضوع. دغه ستر ارمان ته د افغانانو د رسیدو لپاره اوس ښاغلی عبدالله باید څه وکړي او ښاغلی غني باید څه وکړي، سره له دې چې دوی د مصالحې عالي شورا تر نامه لاندې یوه شورا هم جوړه کړې ده. دوی ولې ناکام دي په دې برخه کې؟ دلته ولې کوټلي ګامونه نه پورته کیږي چې حتی د امریکا شهردافیر دې ته مجبوریږي چې هغه په دوی باندې غږ وکړي چې نوی حکومت جوړ کړي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اقدامات وکړي؟ پوښتنه مې مشخصا دا ده چې د ویلسن د نوي حکومت غوښتنه د څه ډول یو حکومت غوښتنه ده او ترڅنګ د بین الافغاني خبرو په پیل باندې که تاسو خپل نظر راکړئ. دلته د افغانستان په دغه اوسنۍ ستونزه کې چې دا تقریبا لومړی د شوروي اتحاد د یرغل نه وروسته روانه وه، بیا د طالبانو په وخت کې وه او اوس د دغه حکومت په وخت کې وه. دا اوس ټول ملت ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د بهرنیو خلکو مداخلې دي او د هغو مداخلو نه یو څه مجبور افغانان مجبوریږي، هغه سیاست ته رسول کیږي او هغوی بیا داسې څه پروګرام نه لري چې ځان او ملت وژغوري بلکې نور ښکیل کیږي. نو اوس دا په دې معنا باندې چې دغه ښاغلي چې تاسو یې نومونه واخیستل او دغه تیره دوره حکومت چې دوی که تر اوسه پورې دوی ونه توانېدل چې سوله دوی راولي او دغه خپلو مخالفینو سره دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې پورې هغه بډیال یا مخالفین چې دي هغه پیاوړي کیږي او هغوی په سیاسي ډول په ټولنیز ډول او هم په نړیوال کچه باندې هغوی ته پاملرنه ګرځي. دوی منزوي کیږي، ځکه منزوي کیږي چې دوی هم د ولس لخوا نه لرې شوي دي پروګرامونه د پروګرامو په وجه باندې او هم د نړیوالو ټولنو نور د دوی نه تنګه شوې ده، ځکه دوی صرف په ځان غوښتنه باندې اخته دي، د ملت نه اوري، د کارپوهانو نه اوري، د ماهرینو نه اوري، مشورې چې ورکوي هغه دوی له نظره غورځوي، بس صرف تر دې حده پورې چې دوی د خپل ځان دپاره په هر برخه کې ګټه لټوي. نو هغه نړۍ چې دوی سره مرسته کوله نور مجبوره ده. اوس حل دا ده چې د دریو لوریو نه د افغانستان حکومت چې دغه دوه ښاغلي او نور چې دا 19 کاله پکې شامل وو، دا د افغانستان د اوسنۍ لانجې یو لوری دی، طالبان بل لوری دی او ولس بل لوری دی. ځکه چې ولس د دغه دواړو لورو لخوانه دا دواړه لوري تورنوي چې ولس ته زیان رسولی دی، یعنی د ولس ګټه په دې یو کې هم نشته ده. اوس حل دا ده چې د یو ځای ناستي حکومت لپاره دغه درې واړه ډلې یعنی ولس، د افغانستان حکومت او طالبان په داسې یو میکانیزم باندې په داسې یو جوړښت باندې سره ملګري شي او سره توافق وکړي چې هغه د درې واړو لورو ته منلی وي. کله چې دې درې واړو لورو ته منلی شو، نړیواله ټولنه نوره ستړې شوې ده، په نړۍ کې اقتصادي ستونزې دي، په نړۍ کې نورې ډېرې ستونزې دي، دا د ناروغۍ ستونزې دي، نور نړۍ د افغانستان دپاره هغه شانې مرستې او کومکونه نشي کولی لکه پخوا چې کول. نو هغوی هم یو حل لټوي او دغه حل په یو ځای ناستي حکومت کې رانغښتی دی چې د هغې یو ډېره جامع
وړاندیزونه او تګلاره ما وړاندې کړې ده او زما په پاڼه باندې هم شته ده. نو که تاسو وخت راکوئ زه کولی شم چې هغه پوره تشریح هم کړم. بله ښاغلی لیوال صاحب غواړم ستاسو د هغې مقالې لیکنې په تړاو باندې چې نن مو تازه خپره کړې ده د ځایناستي حکومت تر عنوان لاندې هغې کې تاسو درې لورو ته ولس حکومت او طالبانو ته اشاره کړې ده چې دغسې یو جوړښت باید رامنځته شي خو اوس د حکومت ارادې ته اوسني حکومت ارادې ته چې ګوري هغوی د نظام په تغییر باندې دوی ټینګار لري چې نظام باید تغییر نشي اخواته بیا طالبانو ته چې ګوري هغوی د امارت اسلامي غوښتنه کوي ستاسو په نظر باندې که چیرې دغه درې لوري سره یو ځای شي او ستاسو د دغې طرحې چې وړاندې کړې مو ده په دې باندې واقعي کار وشي آیا دغه به د افغانستان د ښه راتلونکي دپاره یو بریالۍ طرحه وي او درې واړه لوري به په دې باندې موافقه سره وکړي که څنګه؟ له ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانانو ترمنځ چې دا کومه بې اعتمادي یا بې باوري په دغه تیر څو لسیزو کې موجوده ده او دوی په خپل منځ کې جګړې ته اړ کړي دي هغه د واک او یا د قدرت موضوع ده. د دې نه خلکو مختلفو د شاته د ایډیالوژیو د فلسفو استفاده کړې ده خو وخت دا ثابته کړې ده چې په حقیقت کې هر څوک واک غواړي. نو اوس د واک د ویش لپاره د واک د داسې یو ویش لپاره چې هغه د ټولو لورو ته د منلو وړ وي داسې یو میکانیزم ضروري ده داسې یوه طرحه ضروري ده چې ټول پکې خپل ځان وویني. نو هغه ځان لیدلو دپاره موږ دا وړاندیز کوو چې طالبان چې د امارات غوښتنه لري دوی بیا هم دغه پروسې ته چې زه یې ځایناستی حکومت بولم په یو داسې تګلاره باندې لکه څنګه چې تیرو ټاکنو په وخت کې موږ د ټاکنو د کمیشنرانو وټاکل په دغه طریقه باندې طالبان د خپل یو نیم سل کسان د ځایناستي ولسمشر لپاره ونوموي همدارنګه دغه حکومت چې د غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي نه او د سیاسي تړون نه جوړ دی دوی د هم یو نیم سل کسان ونوموي ولس ته د هم موقع ورکړي چې ولس د دوی دواړو په برابر باندې 300 کسان ونوموي دغه 600 کسان د خپل منځي ټاکنې په هغه ډول باندې وکړي لکه څنګه چې موږ د کمیشنرانو دپاره وکړې په دې کې به هر یو نومان 2 رایې لري یوه رایه به دی خپل ځان دپاره کاروي او یوه رایه به خامخا د یو بل نومان دپاره کاروي په پایله کې به موږ یو څوک داسې ولرو چې هغه له ټولو نه زیاتې رایې ولري خدای دې وکړي چې هغه د طالبانو کس وي د حکومت نوماند وي او یا د ولس یو نوماند وي بیا به دغه کس خپله کابینه له دغو 600 کسانو نه په نورو ورته ټاکنو باندې جوړوي په دغه پایله کې که چېرته د طالبانو کس بریالی شو نو دوی د موږ ورته هرکلی وایي دوی د خپل امارت اعلان کړي که دوی بریالي نشول نو د ملت رایې ته د احترام وکړي او اوسنی نظام چې په څه ډول ده هغه باید ومنل شي او په هغه کې سمون د ټولو حق دی او همیشه هر نظام کې سمون راتلی شي. نو که چېرته طالبان دا غوښتنه لري زما په هغه وړاندیز کې دا هم واضح شوې ده چې دوی د شریعت غوښتنه کوي نو د افغانستان اساسي قانون دا اوس چې دغو نړیوالو په یو نه یو شکل باندې په افغانانو وټاپه په هغې کې هم لومړنۍ دویمه ماده او دریمه ماده په صراحت سره وایي چې د افغانستان ټول قوانین د اسلام د احکامو په بنسټ دي او هیڅ قسم قانون نشي جوړېدی چې هغه د افغانستان د دین او د شریعت خلاف وي. نو دلته ستونزه دا نه ده چې مونږ د شریعتي نظام نشته ده یا اسلامي نظام نشته ده بلکې ستونزه دا ده خو چې مونږ قدرت غواړو د قدرت دپاره جګړه روانه ده یو څوک د یو چا نه مرسته غواړي یو څوک د بل چا نه مرسته غواړي نو زه په افغانانو باندې غږ کوم چې راځئ دغه نور بس کوئ راشه په خپل منځ کې کېنئ خپله دا قدرت وویشئ او د افغانستان د ولس دپاره هم کار وکړئ د ځان دپاره هم کار وکړئ د خپلو کورنۍ هم دپاره هم کار وکړئ. بله خبره په واضحو ټکو کې چې باید دغو دواړو لورو ته وویل شي که د غني او عبدالله او د افغانستان حکومت داسې فکر کوي چې دوی به د حزب اسلامي یا د اسلامي حزب په ډول باندې
دغه طالبان هم راولي په حکومت کې بعد هغه په پله باندې قدمونه کیدي نو دا ناشونې ځکه ده چې د اسلامي حزب تقریبا پرته له ښاغلي حکمتیار نه نور ټول کسان په د بند تړون نه راغلي حکومت کې شامل وو خو طالبان نه دي شامل. نو اوس طالبان چې شامل نشي دا ستونزه نه حل کیږي. نو دغه وړاندیز ده چې راځي طالبانو ته هم په هغه وړاندیز کې چې ما وړاندیز کړی ده تقریبا 3% د حکومت ورکړي په هغه برخو کې چې د مقننې دي د اجرایي دي او د قضایي دي په درې واړو کې درېیمه برخه دوی ته ورکړي. په دغه سره به دا مسله حل شي او هر څوک به داسې فکر وکړي چې موږ جګړه ونه بایلله بلکې وګټله او په مجموع کې کله چې دغه کار رامنځته شي او په دغه ډول یو حکومت رامنځته شي هغه به د افغانستان د خلکو استازی وي نور په هغه باندې نړیوال هم خپلې نادودې نشي تپلی بلکې تر شا به ولس ودرېږي. کله چې ولس ودرېږي بیا د دنیا یو طاقت هم نشي کولی چې د افغانانو ارادې بدلې کړي هغه به د افغانانو په اراده باندې یو حکومت منځته راځي. بله ښاغلی لیوال صاحب اوس د حکومت یا د ښاغلي غني ټینګار تر ډیره پورې په جمهوریت ده هغه وایي چې جمهوریت زموږ لپاره سره کرښه ده. دغه د سرو کرښو کښل آیا موږ سولې ته رسولی شي آیا موږ یو داسې حکومت ته رسولی شي چې هغه بالاخره د ټولو لورو لپاره لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی ده د هغو دپاره د منلو وړ وي؟ نو سرې کرښې خو به د هغه وخت راښکلی چې لږ تر لږه د افغانستان ټولو خلکو دی منلی. اوس چې دی د افغانستان شاوخوا په 1.5 سلنه خاوره باندې حکومت لري هغه هم په زور باندې په جبر باندې په بې عدالتۍ باندې صرف د افغانستان په ښارو کې او په د ولسوالیو په مرکزو کې حکومت لري. نو دا سرې کرښې راښکل خو د ځاني غوښتنه ده دا خو د ولس غوښتنه نه شوله. 80 سلنه د افغانستان د قانون د باندې دی د واک نه د باندې دی د نورو خلکو په واک کې دی یا د بډیالو یا مخالفینو یا طالبانو په واک کې دی. نو دغه شان سرې کرښې چې هر یو راوباسي په حقیقت کې دا له سیاست نه او له اوسنیو حالاتو نه د دوی ناپوهي څرګندوي. زما ورته هیله دا ده چې سرې کرښې پرېږده ته هم یو افغان همومره حق لرې لکه د افغانستان یو بل وګړی چې په دې دولت او دې ملت او په دې خاوره حق لري د خپل حق تر اندازې پورې خبرې وکړه او د هغې نه وروسته دا خبرې تا سره نه ښایي. بل دغه ستا حکومت چې دا اوس په څه ډول باندې منځته راغلی دی نو دا کم یو قانوني بڼه لري وښاغلی خو ورته وایي ټاکنې موږ درته ویلې چې مې کوه ټولو نمایندان ورته وایي چې ټاکنې مه کوه تا ټاکنې وکړې بیا دې د ټاکنو پایلې نه تا منلې او نه هغه بل منلې. موږ په سر کې درته وویلې چې ګوره تاسو ټاکنو ته تیار نه یئ د کمیسیون استازو درته وویلې نمایندان ورته وویلې ولس درته وویلې په هغه وخت کې موږ وړاندیز وکړو چې راځئ دغه نمایندان سره کښېنئ او سولې ته یو لاره خلاصه کوي. هغو ښاغلیو ته طالبانو ته هم بلنه ورکوي چې راشي په دغه راتلونکي حکومت کې سره شامل شي او دغه ستونزه د پای ټکی کېدی. نو دی په دې باندې غره دی چې دای سرې کرښې راکاږي او دای یو څو خبرې کوي شي نو په خبره خو نه کېږي راسه پایله وګوره په خپله باندې اعتراف کوي چې 90 سلنه د افغانستان ولس دی د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته بوت ګوره څو 80 سلنه نفوس تا لکه نور خوار کړ دا هېواد د منزوي کړ لکه ټول په لانجه کې دي نو ته ولې سرې کرښې راکاږې سره کرښه خو ملت باید تا ته راوباسي او تا ته نور ووایي چې زغله غني زغله او ورک شه له دې ځای نه نور ته ناکام یې. بله ډیره مننه ښاغلی لیوال صاحب. یوه موضوع چې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درولي دي هغه د طالبانو دغه 15,000 کسیز لیست موضوع ده چې 600 بندیان د طالبانو چې حکومت په ټینګار لري چې دوی حق العبدي مسایل لري او دوی نه خوشي کوي. ستاسو په نظر باندې که چیرې حکومت په خپله خبر باندې ودرېږي او بیا هم دغه مسله تر ډیره پورې دوی په ټینګار وکړي چې دغه 600 بندیان خوشي نه کړي نو د طالبانو په اراده باندې ستاسو نظر غواړم چې هغوی به بالاخره له دغې پروسې سره څه ډول یو چلند وکړي؟ ګوره کله چې یو تړون د امریکا یا متحده ایالاتو په منځګړیتوب باندې د حکومت او د طالبانو او د امریکا ترمنځ رامنځته کیږي په هغه باندې دا درې واړه لوري باید عمل وکړي او په هغه کې باید خنډونه ونه لټوي. دا چې هر یو لوری په هغه کې خنډونه لټوي او هغه کې
مشکلات را وباسي که دلته حق الابدي مسایل وي نو تاسو ولیدل چې دلته د جنګ سالاران چې هغه د زرګونو خلکو قاتلین دي په واضح ډول باندې ټول نړۍ په باندې څرګنده ده هغه د حکومت وړپري چارواکي دي نو دوی کوم داسې پاک دي چې دوی هغه کسانو ته اشاره کوي خبره د دې نه ده خبره چې څوک تورن دي یا څوک د چا حقوق تر په وړاندې کړي دلته د ټول افغانستان د خلکو حقوق تر په وړاندې شوي دي دلته هر افغان په دې اتل دی چې بل افغان را پرځولای دی بل افغان زوروالی دی بل افغان خو کړی دی نو دلته کوم هغه کسانو ته موقع برابره شوې ده چې هغه د افغانستان خواخوږي دي یا د افغانستان باندې زړه خوږي او هغه د ولسواکۍ د علم د پوهې د لارې نه کار کوي هغوی خو څوک خبر دي هغوی خو څوک خبره هم نه اوري خبره ټوله د جنګیالو ده د افغانستان په حکومت کې تاسو وکتل چې دوی خپل اعتراف وکړي چې څو 45,000 شاوخوا 13 کال کې یوازې د دوی عسكر ځانونه له لاسه ورکړي دي نو ولس په لکونو همداسې ده حال دا ده چې دغه لوري باید په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي او نو دغه ستونزو دپاره دغه جامع د ځایناستي حکومت حل چې موږ وړاندې کړی دی په غږیزه بڼه په پښتو په انګریزي او په دري باندې موږ خپور کړی دغه ته هرکلی وایي افغانانو ته تر خپل منځ د ستونزې د حل موقع ورکړي د بهرنیو لاسونه لاندې کړي نو دا مسله حل کېدای شي دا په دې نه حل کېږي چې زما ملګری دی چې د زرګونو خلکو قاتل وي هغه د اتل وي خو د بل ملګری چې هغه د یو سړي په مرګ باندې توران وي نو هغه د مجرم وي دلته یوه بله مسله هم دوی حکومت را وړاندې کړې ده چې هغه وایي چې په دغو کسانو 500 کسانو کې پاکستانیان دي نو زه درته په یقین سره ورته دا وایم او تاسو ته دا خبره کوم چې د دغو ټولو نمونه او د دغو ټولو عکسونه افغانانو ته څرګند کړي چې دا پاکستانیان دي او طالبان د دوی خلاصون غواړي ولې ورته دا کار نه کوي بالکل یې مخ خلاصوي هغه تر عمره قید په افغانستان کې بندیان وساتئ کوم یو افغان سره د زمونږ ګاونډیو سمه رویه کړې ده دومره کوي خبره چې وکړي سوځولي دي اوبو ته اچولي غر کړي دي تاسو دوی تر اوسه پورې ولې ورته ساتلي دي چې دوی د افغانستان دښمنان وو او دوی راغلي وو دلته د هغو سره په ګټه باندې جنګېدل خو حکومت دروغ وایي حکومت په مجموع کې دغه پروسه غواړي چې ناکامه کی او دغه ناکامي ولس باندې مونږ راکوو چې نور دوی پرې نږدي او دغه وړاندیز چې مونږ د ځایناستي حکومت کړی دی د ځایناستي حکومت وړاندیز دا ده چې دا نظام نه بدلوي قوانین نه بدلوي صرف پاس د حکومت دغه ناوړه اجرایوي ځواک چې دا بدلوي او لاندې هر څه په خپل ځای باندې پاتې کیږي طالب هم دا مني ګوره طالبانو هم مخکې ویلي دي چې دوی د پاوز او د دغه نظام ړنګېدل نه غواړي خو حکومت هغې خبرې ته هېڅ توجه نه کوي بیا یو وړه مسله چې دوی په ګټه وي هغه رانیسي نو زه په دې زغرده باندې دا وایم چې په ډیره کې حکومت ګرام دی دوی قوانین تر پښو لاندې کړي دي هغه قوانین چې دوی جوړ کړي دي بله ښاغلی لیوال صاحب نوي سلنه دوی تر پښو لاندې کړي دي بله ښاغلی لیوال صاحب د خپرونې وخت مو کم ده او د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې هم د بحث جنبندي پرې شوې وي ولس هم تر ډیره پورې د خپل ارمان نارې وهي چې دغه سوله زموږ ارمان ده ولې ولس یو ډول چوپ پاتې ده په دې مسله کې که د حکومت لخوا هم خنډونه جوړیږي ولس چوپتیا غوره کړې او که د طالبانو لخوا هم خنډونه جوړیږي ولس چوپ پاتې ده تاسو نظر غواړم د ولس په چوپتیا باندې تر کله به دغه ولس بالاخره چوپ وي او په دوی باندې دغه ډول سیاستونه بالاخره چې یوه ډله او بله ډله به راځي په دوی باندې به د واک ته د رسېدو دپاره دغه ډول ناوړه سیاستونه چې قرباني همدغه بېچاره ولس ورکوي دوی ته دوام ورکوي نو ګوره ولس غریب خو یرغمل دی دلته د ټوله دنیا راغله د دغه حکومت په ملاتړ باندې چې دې حکومت خپلې تربرولۍ خپلې دښمنۍ خپلې غوښتنې په اساس باندې تاسو ونه کتل چې کلی یې بمبار کړل ودونه یې بمبار کړل سپین ږیري یې بمبار کړل جرګې یې بمبار کړې څه شي دې حکومت ونه کړل په ولس باندې نو ولس غریب خو ګیر دی هغه دوی یرغمل کړی دی د شپې د طالب یرغمل دی د ورځې د حکومت یرغمل دی اوس د دغه حالت نه د وتلو دپاره
دا یوه موقع ده دا چې موږ وړاندیز کوو ځکه چې ولس کې توان نشته که ولس راپاڅېږي نو بیا به انقلاب راځي بیا به په هغه کې نوره ډېره ورانۍ راځي زه په دغه سیاسونو باندې غږ کوم چې دغه ولس نور دومره مه ځوروئ چې هغه راجګ شي او بیا هر څه واړوي دغه څه چې جوړ کړي دي دا هر څه ټوټه ټوټه کړي لکه تیر ځارې چې کړل نو حل دا ده چې دغسې یو جوړښت ته لاره خلاصه کوي چې د تاسو ترمنځ جوړښت وشي ډېره مننه ښاغلی لیوال صاحب کور مدن متاسفانه چې ښې خبرې مو درلودې خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی د ولسمشرۍ پخوانی نماینده او د سمون غورځنګ مشر ښاغلی نوررحمن لیوال چې وخت مو راکړ او خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته مننه ژوندی دې وي تل دې وي افغانستان